د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونو ملا ترخیل محمدي گرفتار کړی او زندان کې اچولی دی. د اسلامي امارت ځواکونو ملا ترخیل وروسته له هغه ونیوه چې د زیاتو ځمکو په غصب او د وسلو په پټولو تورن سو. دا چې ملا ترخیل اسلامي امارت ولي او څنګه نیولی دی، ملا ترخیل نور څه کړي او کوم ناقانونه کارونه یې کړي دي، بشپړ حال را سره همدغه روانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. سرچینې وایي د افغانستان د اسلامي امارت ځواکونو د ولسي جرګې پخوانی غړی ملا ترخیل محمدي نیولی دی. یوې باوري سرچینې په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې اسلامي امارت په کابل کې د پخوانی ولسي جرګې غړی ملا ترخیل نیولی دی. دغه سرچینې د نوم نښودو په شرط ویلي د ولکسو ځمکو د خلاصون کمیسیون تېره ورځ نوموړی د عدلي وزارت ته د ځمکو د غصب د تور د سپینولو په موخه وربللی و. پر ملا ترخیل د کابل په ډیرو سیمو کې د ګڼو ځمکو د غصبولو تورونه لا د جمهوري نظام پر مهال هم پورې سوي وو، خو هغه مهال د یو لړ مصلحتونو او د پارلماني خوندیتوب له امله ترېنه پوښتنې نسوې کېدی. نوموړی پرون د اسلامي امارت د عدلي وزارت وربللی و، که څه هم چې د عدلي وزارت د هغه د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د وزارت لخوا په خپره سوې وینا پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت د ځمکو د غصب د مخنیوي او د ولکسو ځمکو د ستنولو په تړاو په کابل کې ناسته کړې وه. خبرپاڼې همدا راز ویلي چې په کابل، فراه، بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د زرګونو جریبو ځمکو دوسیې او موضوعات د کمیسیون په دغې ناسته کې څېړل سوي دي. همدارنګه یو کال مخکې هم د افغانستان اسلامي امارت امنیتي ځواکونو د ملا ترخیل په کور کې ډیره وسله موندلې وه. عیني شاهدانو ویلي وه چې د اسلامي امارت سرتیرو د ملا ترخیل محمدي په کور چاپه اچولې وه او په پایله کې ګڼې وسلې ځینې ترلاسه کړي وې. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري مطالب لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت، ښې چارې، د الله پامان.